بل انسان ګڼې ما نه ګڼې انسانه منافقه د ځوانانو اتلانو د ښارونو قاتل ته ورځ به راشي بیا به ګورو پاکستانه منافقه شریکه و په نومه د خدای چې بخښنې کوي مهربان ذات دی دې له ملګري خبرې وکړې چې پاکستان یا د پاکستان د ریاست نه د انصاف توقع 15 کوله شي چې د پاکستان په نومه ریاست په دغه دنیوشه په وجود درغلی دی او میش پښتونه دغه ریاست د شکنجې لوم درغلي په دا 15 کوله شده یو وزیرستانی یا یو پښتون مو ته دا په ثبوت ورسوي چې پاکستان از ملک د مو سره از شهري دا شګړه کړې ده نه در سره کړې دا 15 کوله شي چې پاکستان د میش په وینې تجارت د میش د ترسره د ناموس او د عزت سره غداري په میش کرینا کلی رنګول په میش د جټ بمبار په میش د دغه شنه جنډې چې دا یې چې سبز پرچم के साए तले हम एक है چې دا دوله په جماعتینه په زیر ورته جوړوي دغه جنډې لوندې په میش آله به شوی دي چې اسرائیل په فلسطین شنه دي کړی هندوونه په کشمیر شنه دي کړی زه فقط د میش پښتونه ته دا ویایم چې 14 اگست پرز میش توش ډېرې شاله دا شنه جنډې وخلي ته یې چې که قاید اعظم میش ترو یو نیکه و اوس کې خو وشرمېږئ اوس خو راخوستي در پورته کې کم از کم که د پاکستان د دغه جابر نظام په خلاف یې شروتلی دغه دولت ته خواتان مه وایئ تاسو سوچ وکړئ چې چا د کېره پلاسټینه جنوزه ورکړې د عالي وزیر د لقب خلک منتخب د پارلمان غړی په جیل شدی او چې چا په زرهاوې انسانان وژلي دي پاکستان ریاست په ثابت کړي دي روانور پارین شر ووته جیل نه وچ اعلیٰ کی فضل و کرم سے یعنی جج کی انصاف کی وجہ سے پالا پیرے دلوس ونیول جج د پلری دی مشتر لوسی اسمن ترک کا بمزکا چیرسی چالا پاک د اختاتل دای دا دوا کو اسلامی تجبر کوي چې د اعلی په فاضل سره او د پاکستان ریاست خدای دې پلوس زکه دا نه ملک تای نه ریاست تای پښتانه په ګاپ وخت نه تیریږي سره بیدور شي چې سره یو کې چلو دا د التک پینو دا د خان په پلونو شي بچله وروایي چې پنجابي اتو ټول په مخشا شامیش دله دغه ریاست سره وخت نه تیریږي ځکه چې نه راځي باندې وکړو د غلامي شکر خو نه وي سره د بیزاتې شکر خو نه وي عالم دې نه دی محفوظ مدرسه دې نه دی محفوظه خوند یې د تیر سر شوې بچون د خیریتونه تصویر شول مشروم د پچک پوستونه ظالم شول تو شاعر وشوې چې تاسو ته په کوم شي غیرت درځي په کوم شي خیا درځي په کوم شي لاندې درځي دای دوله د فلسطین کې د کاناډا یا د بل ملک چې کوم شریک وسرځي د پاکستان په حکومت چې خلک لاریونونه راوبوسي دا لیمون دا خلک ته زه ویایم چېرته چې زه د جاني خیل په وزیرستان شه وشرمو چې پاکستاني ارمي څومره کوم شریفې رسېدلي دي نو خو وارز نه ول دی چې دغه په خلاف راوتلی وي دا چې ګیلاس نه وکړې دی چې وژني مې نه خو مو ته خو تګه ایزوګه په ممبر وایي چې مارک په خپله ریځ دی نه یې وارز مخشه کېږي نه ورسته کېږي نن زه په دا مجمع مخه راوړوه ناقب ګوشی د میش بچای نه دی ناقب د ټول کوم بچای دی زموږ د سیاسي پارټۍ نه ګیلادو د عالم نه مې ګیلادو د کلي د مشر مخور نه مې ګیلادو امي شخصي کې ما ګټه نشته بلکې د کوم د راتلونکي نسل د ژغورنې په خاطر نن دولار وتلي نو تاسو نه مو خواست دی چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري غږ درباندې کړو دا د دغه وطن د کوم د بقا په خاطر راوځي دغه ملا غبرګانې دغه سره ملکیا کې په داخلي ټپه اجازات وخلم ملګری ته تکلیف دی یو چې په تونه بیا خلګې کسان دو په وطن ننګ ورته په کېر شکل خېبینه